سلامونه دوستانو، نن به په موبایل کې او د موبایل په سیټینګ کې یو داسې اپشن درته وښیم چې د هغې په واسطه تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل یعنې د انټرنیټ مصرف رقم کړئ. څنګه چې تاسو موبایل ډیټا یعنې MB زیاتې مصرفوي او تاسو نشئ کولی چې د هغې مصارف راکړئ، او هغه اپشن په ذریعه تاسو کولی شئ چې هغه مصارف رقم کړئ. یعنې دا ولې زیاتې بیې مصرفوي؟ د دغه زیاتې بیې مصرفوي چې تاسو کله چې ډیټا آن کړئ یعنې ډیټا خلاصه کړئ، نو د تاسو په موبایل کې په بیکګراونډ کې بعضې اپشنې دي، بعضې اپلیکیشنونه دي چې په خپل سر پکې پروسیسینګ کوي، یعنې پکې چلیږي. نو د هغې په ذریعه ستاسو موبایل MB مصرفیږي. اوس تاسو کولی شئ چې هغه مصارف رقم کړئ. اوس زه راځم موبایل کې سیټینګ ته، په سیټینګ کې بیا راځم کنیکشن ته، هغې نه وروسته بیا راځم ډیټا یوزیج ته، هغې نه وروسته تاسو همدلته ډیټا سیور باندې کلیک وکړئ. تاسې به ټرن آن دغه اپشن آف وي او همدغه اپشن به تاسو آن کړئ. نو په دغه سره به ستاسو موبایل کومه ډیټا چې بې ځایه مصرفوله نو هغه مصرف به رقم کړي. خو یو مشکل به ولري، هغه مشکل نه وي چې د هغې انټرنیټ سرعت به رقم کړي او نور پکې مشکلات هم لري. همدا وه څنګه کولی شو چې د خپل موبایل او ډیټا هغه مصرف رقم کړو کوم چې زما او ستاسو څخه موبایل بې ځایه مصرفول. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب یې هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.